سلام دوستانو د وینټر دویمه ویډیو ته په خیر راغلی. په دې کې زه طریقه خیم چې څنګه موږ یو پروډکټ اپلوډ کوو. کاغه پروډکټ موبایل اکسسوریز وي، کاغه تاسو پینټ وي، شرټ وي، که هر څه وي هغه به څنګه اپلوډ کوئ، دا غي ډسکرپشن به څنګه لیکئ، دا غي ټایټل به څنګه لیکئ، دا غي پرایس به څنګه سلیکټ کوئ او دا غي پرسنل سایز به څنګه سلیکټ کوئ. دا ټول په دې کې د ویډیو کې کور کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، سکیپ کوئ ما کو څوک نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ټول نفس موږ راځو دا وینټر اکاونټ موږ خلاص کړی. مثلا د مخکې ویډیو کې موږ چې اکاونټ موږ څنګه جوړو، بانک اکاونټ سره موږ پکې اډ کړی وي، ایډرس مو پکې ورکړی وي، نو اوس پر شو موږ پکې پروډکټ به اپلوډ کوو. دلته موږ لیکل ګور سیل ناو چې څنګه ته وینټر خلاص کړل تاسو غږ لیکل سیل ناو. په موبایل کې تاسو راخته لیکل وي اپشن سیل ناو، هغه باندې کلیک کې چې کلیک ډایرکټ دی ځي ترازی ګور سیل اني اټم. دلته موږ لیکل اپلوډ فوټوز. زه راځم صرف تاسو په یو لپاره ما سره چې کړی دا غي عکس پکې شو او دا غي ډیټیلز تر لیکم. نو راځم فوټوز ته، راځم ډیسکټاپ ته او د ډیسکټاپ باندې ما سره یو جیکټ پروت دا زه پکې اپلوډ کوم. دا جیکټ ما سره موجود دی. نو زه تکلیک کوم. د تاسو به جیکټ سو عکسونه وباسئ، صحیح دی. یو فرنٹ عکس، بل چې کوم لیبل په لګیدي دا غي عکس به وباسئ او سایز به مسره چې کومي دا غي سایز عکس به مسره وباسئ. نو د درې څلور تصویرونه به وباسئ، ټوټي عکس به وباسئ، جیکټ په فل عکس مو شات عکس مسره واچئ. نو جیکټ مکمل عکسونه وباسئ د ټایټل پورې به دا غي نه پس اپلوډ کړئ. خو ما صرف یو عکس دی فلحال. ما هم دا عکس سلیکټ کو او دلته نظر عالم ته ټایټل وته لیکم. څه ټایټل سمپل وته لیکم، دا موږ سره جیکټ کې دی. جیکټ به سره لیکم، ډسکرپشن به لیکم، ډسکرپشن کې به جیکټ ټول معلومات ورکړي. که معلومات نشي لیکلې جیکټ راوخلې چټ جی پی ټی ته ورکړي، دا تاسو ډسکرپشن لیکئ. دلته ما ډسکرپشن لیکل زدا راخله کاپی کوم او دلته پیست کوم دي ځکه دلته بز راشم او پیست پک ډسکرپشن میټور دلته ورته پیست کوم. دلته راشم کټیګریز ته، کټیګریز به سره کې دا موږ سره مین د پاره دی او دا موږ سره شی دی مین کلوثینګ دی، دا موږ سره جیکټ دی. نو را بشو جیکټ به موږ سلیکټ کو، جیکټ موږ سلیکټ کو، جیکټ موږ سلیکټ کو. اوس بل تر موږ راشو برانډ، دا موږ سره کوم برانډ دی، زه نان برانډ سلیکټ کوم. صحیح، تاسو بل تر برانډ سلیکټ کړئ، تاسو اوریجنل برانډ موجود وي نو برانډ به سلیکټ کړئ او بیا به دا غي ټول معلومات ورکړي. نو زه تر اعظم وداوت برانډ سلیکټ کوم. دا موږ سره ښکته اپشن دی، دا لیستینګ وداوت برانډ، دا ما سلیکټ کوم. دلته ما سایز سلیکټ کړئ، دا موږ سره کوم سایز کې دی، دا ما سره ال سایز کې ال ما سلیکټ کوم. کنډیشن دلته سلیکټ نیو وذ ټیکس او نیو وداوت ټیکس. نیو وداوت ټیکس سلیکټ ځکه د رسید وغیرہ ما سره نشته. رسید ورسره تاسو نیو وذ ټیکس یعنی اوریجنل پیکینګ کې تاسو ته ګور تاسو اپشن کې ټول لیکلي، یعنی که برانډ تاسو نیو برانډ سره یو اوریجنل خپل پیکینګ کې وي ته بیا دا سلیکټ نیو وذ ټیکس، او که تاسو اوریجنل پیکینګ کې نه وي ته بیا دا سلیکټ شي. او که تاسو استعمال کړی یو بیا وسایل کې ویری ګډ کنډیشن چې ښه کنډیشن کې دی لکه استعمال له خو کنډیشن کې دی همدا شان دا ټول لاندې خپل مختلف اپشنز دي. زه نیو وداوت ټیکس سلیکټ کوم او زلته لازم ورته سلیکم. کلر موږ سره کوم دلته کلر به وګورئ، دا موږ سره گری کلر کې دی. ته موږ کلر سلیکم راوشم کلر ته، دا موږ سره دا گری کلر کې دا سلیکټ کو. دلته مټیریال چې په دې کوم مټیریال استعمال شوی دي هغه به سلیکټ کړئ. صحیح ده. نو زلته نه اوس فلحال د دې ما سره معلومات نشته ټول مکمل. نو زه ولته نه دا فلحال پرېږدم او زه به راشم تاسو ولته مټیریال سلیکټ کړئ چې دا کوم مټیریالز پکې هغه به سلیکټ کړئ. صحیح ده. نو زلته نه فلحال ما دا پرېښود خو تاسو مټیریال سلیکټ کوئ. پرایس به زه ورته ورکړم 70 یورو ورته ما ورکړو. صحیح ده. دا بالکل ما سره نوی دی، جیکټ راغلی دی خو دا 70 یورو ته ما ورکړو. زه ګورم چې په دې باندې څومره پورې سیل راځي. دا ما سلیکټ کو. دینه پس راشي د پارسل سایز به سلیکټ کړئ چې تاسو څومره پارسل کې دا تاسو راوستل شي. دلته موږ تر کړی چې ریکمندډ لارج سایز ورته موږ میډیم کې دا راځي، مشکل نشته. میډیم ما سلیکټ کو او دلته مې اپلوډ کړ. اپلوډ دا موږ سره لیس شو. صحیح شو. دا ریویو ته ځي او لږ ټایم پس دا تاسو ته دلته اپلوډ کیږي. نو څو دلته ما سره دا دلته ما سره دا پروسیسینګ کې دی. دا یو دی، دا ما هایډ کړی دی، هډن کړی مې دی، لری کړی مې دی واپس. دا موږ سره څو کړه سکه رالو پروسیسینګ کې لږ ټایم پس په دا اتوماتیکلی چې صحیح وي تاسو ډسکرپشن شوی وي پروډکټ کې څه مسله نه وي دا به اتوماتیکلی لیس شي. نو په دې طریقه باندې موږ په وینټر کې یو پروډکټ اپلوډ کوو، دا غي ډسکرپشن وغیرہ لیکو. مخکنی ویډیو کې ما تاسو د اکاونټ جوړول طریقه وکړه، په دې کې موږ چې پروډکټ موږ څنګه اپلوډ کوو څنګه لیس کوو. مزید داسې نور ویډیو لپاره زما چینل سره سبسکرایب کړئ. خو وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.